د سپین بولدک له لارې 22 کورنۍ خپل هېواد ته راستنې شوې. د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي چې له پاکستان څخه د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې 22 کورنۍ خپل هېواد ته راستنې شوې چې دلته ورسره اړینې مرستې شوي دي. د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي امنیت مسؤلین وایي چې له پاکستان څخه د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې 22 کورنۍ خپل هېواد ته راستنې شوې. هغوی زیاتوي چې د یادو کورنۍ د وګړو شمېره 140 کسانو ته رسیږي چې د سپین بولدک له لارې خپل هېواد ته راستنه شول. د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست دغه مسؤلین وایي چې د یادو کورنۍ ثبت او راجستر ډېر ژر شوی چې له جملې 11 کورنۍ چې د وګړو شمېره 103 تنه کېږي د کډوالو نړیواله ادارې او د خوراک نړیواله ادارې ته د مرستې لپاره وروپېژندل شول. همداراز 15 کورنۍ چې د وګړو شمېره 21 تنه کېږي هغوی بیا UNHCR موسسې ته د مرستې په موخه معرفي شول. د دې ترڅنګ د اسلامي امارت لخوا هغه کورنۍ چې د فامیل تعداد تر 15 کم په نفر 2000 افغانۍ او هغه کورنۍ چې د فامیل تعداد 15 یا تر 15 زیات وي په کورنۍ ته 1000 افغانۍ ورکول شوې.